د مینا میدان ته بوت چې میدان د مینا ته بوت بچی اوس بس کو اوهو سخت امتحان شروع شو. بابا چې څه حکم یې په هېڅ پروا نشته، ته دې خوښی کوه. بابا یو څو وصیتونه مې واوره، باقي ستا خوښه ده. یو وصیت مې دا دی چې چاله راته ښه تېره کړي. هسې نه ته بوډا یې، لاس دې وړه د خدای په حکم کې ناراستی را نشي. نمبر 1 دویم به دا چل کې چې زر به چاله راکاږي. سوچ به نه کې د الله حکم مونږ د خدای یو، هېڅ فکر مه کوه. د خدای په نوم قربانېږم، پروا مې نشته. او دریم به دی چې د الله سپې راله مه تړه. ته به ما له د الله سپې وتړې زما په خوښه، خو سبا به د الله فرشتې وي چې دی جوړ په زوره لال کړی. دا حکم بیا بدلی وی خبابا دا حکم بدلوما وی ځکه چې دې وخت کې خو زه لاس پې نه لقوم، خو هسې نه چې مری مې زخمي چې زه بې اختیاره شم او لاس پې لقوم، نو بیا به د الله په حکم کې ناراستی به راشي. وتړه لاس پې مې کلک وتړه. او بل به دا وکړې چې دا کمیس په ما نه وباسې، مخکې نه وباسه، دا کمیس درته وباسه. او چې ما کله لالی دا مخ په مې لاندې کې ګورې بابا، ولې دا زما یقین دی ته په ما ډېر رحم دی، که زما ستا سترګې سره یو بل سره مخامخ شوې نو ته ما نشې لالولی. او کمیس چې وباسې او کله زه بیا اوس وباسه، وروستو چې وباسې دا به شلېږي، نو مور به مې وایي چې په زور یې زما زوی وجلی دی. اوس وباسه چې دا کمیس مې روغ مور له یو سې نه به وایي چې په خپله رضا یې وجلی دی. او زما مور ته به زما سلام وایي، اسماعیل پتا سلام وایي. او ما ستا نه بغیر حلال ځکه که چې ستا د ښځو فریاد زیات دي، ستا د فریاد د وجې نه. او زما دا کمیس به زما وینه کې لون کې زما مور ته به زما سلام وکړي چې دا د اسماعیل وینه ده چې یادېږي، دا وینه بویم او په دې تسلي کوه. یو کتاب مې کته ډېر عجیبه نقطه یې لیکلې، وایي چې دا ټولې خبرې وکړې نو حضرت ابراهیم علیہ السلام دا خپل بچی روچت او په تندي والآخري خپل آخري په تندي خپل که. یو بوډا با پلار چې د هغه دې وخت کې د 14 کالو دی، نو ابراهیم علیہ السلام تقریبا کال کم د 100 کالو وی، او دقه یو بچی دی، بل بچی نشته. مونږ خدای له څو کړل، داسې ازمایښونه دی الله په مونږ نه راوړي. مونږ څو کړل، مونږ په خپل وجود کې د الله لپاره پنځه مونځونه هم ځای نه کړل. مونږ په خپل مال کې د الله لپاره په 40 کې 1 روپۍ ورنه کړه. مونږ خپل بچی په ګرمۍ کې ایئر کنډیشن ته ځکه معجومات ته مونږ رانه وسته. مونږ خپل بچی په یخنۍ کې په فومونو کې سملول، خو مونږ جومات ته رانه وستل. زمونږ په بچو دا رحم دی. او د ابراهیم علیہ السلام په خپل بچی دا رحم دی چې که بچی حلال شي خو چې زما رب خوشحاله شي نو ما الله خوشحاله شي. مونږ نن بچی په دنیا خوشحاله کړل، الله هم خفه کړ. د دنیا د عیش و عشرت سامان، د پلیتۍ سامان راوړو خپل بچو ته اږدو. مونږ بچی نن د پلیتو په سامان خوشحاله کړل، مونږ یې په دې خوشحاله وو. او ابراهیم علیہ السلام وی بچی دې قربان شي، حلال دې چې خو چې رب خوشحاله شي، الله خفه نه شي. داسې ازمایښونه سړی حیران. نن په مونږ معمولي تکلیف راشي، مونږ خدای ته د خدای نه فریاد کوو، مونږ د خدای نه ګیلې کوو. بیا او دې خشتم ډېر زیات دی اسماعیل علیہ السلام، خوبصورت هم زیات دی. او د یو کم 100 کالو پلار لاسونه رپېږي، بوډام دی. نو روچتې کوه، هغه آخري تندي باندې ښکل کوه او بیا یې لاسونه خپې ورله وتړل او چړې ته یې ګوتې کړې. چې ته چړې ته یې ګوتې کړې، الله په اسمان کې فرشتو چغې جوړې کړې.
الله معشوم بچے دے او بوڑھا پلار دے اللہ یو ازمائش نہ دے خدایا دا دویم ازمائش دے پروردگار دا یو نہ دے دا بوڑھا بسید اقبل بچے لالے چغے کڑے فرشتو چغو برا آسمانونو کی فرشتے چغے ہوئی اللہ تا خدای رحم پہ اکال دا ما بوڑھا بپلا بچے سنگالا لی اللہ او اگر چاڑا آگے وقت کے راضی قرآن شریف کے اللہ فرمائی فلما اسلما وتلہو للجبین دعا دا اللہ حکم تا تابیدار شو او سمیلا جبین دا تندی دی اڑختا ہوئی دے اڑختا ہو دے بل اڑختا ہوئی پدے غاڑے سملا دبزوی دا وسیعت مطابق کمی سے استے دے اگا معشوم وجود باندے نظرم لگی دا پلان بلکہ اور روایت کے راضی بھی بابا ستر کی وہ تڑزان لگوارے کہ کزما پا وجود ستا نظروں لگی گورے بیادا پا قصہ گرانے گی حالتا فرشتے چرے ہوئی دلتا دے چاڑا راکائے گی زور سرا چاڑا راکائے گی فلما اسلم وتله للجبين ونادينا سنگرے ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين اگر دینا جبریل علیہ السلام کا اللہ حکم اگر گڑ چھے حابیل قربانی کرو جنت کے اللہ ساتھ فوراً رساو فٹافٹ ما دا خپل ابراہیم او دا اسماعیل قربانی قبول او رسول اگر را رسائی او ابراہیم علیہ السلام جبریل دا آغا زین آواز کئی اللہ اکبر اللہ اکبر کہ آغا آواز کئی اللہ اکبر اللہ اکبر اسماعیل علیہ السلام لاندن آواز کئی جوش کے لئے اللہ حکم کا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ تعالی شریک نشتا خدای تلوی ستاپ وجد ذات قربانی کوم اللہ تماوین قبول کا پروردگار اسماعیل علیہ السلام او بیا دے سور ورکی کار نکی چاڑا کار نکی تا مورخ لکی چیزوی والا آواز ورک بابا فما ازمائش مکا و چالا الوڑ مرا کاغا فما ازمائش مکا و چالا الوڑ مرا کاغا چالا نیغا کا اللہ وی دا پیتلو لوخی دا چاڑی لاندے کرے چاڑی لا زور ورکی چاڑی چتک لزمکی لے رو بارولا چاڑا ورتوی استاو منم تا خلیلو کدا رب جلیلو من تو پریکاو رب وی مپریکاو قد صدقت الرؤيا تافو برشتونی کی انا كذلك نجزي المحسنين دیکانو سرمون دا چل تا دومرا ثوابو جو لکا جزوے دے للکڑی او افزے میں دل بچ گڑ راوستل شو گڑ لال ابراہیم علیہ السلام دا خوش علیہ نبی اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ ترے لوی ذات طال سنہ دا اگر قربانی لازم شوا او اگر تکبیرات تشریق ہم پا امت باندے ہم مخلوق باندے لازم شو خدے بچ کر اسماعیل علیہ السلام را پاس ہے اگر گڑ بیا ذبح شو لال شو دا مکی فقراو مسکینانو دا غیق وخیو خوڑے او خکرانے دا بیت اللہ کے دن ناویزان دوڑی رمو دے پورے اخکران ویزان دو یاد عبداللہ ابن زبیر پا مارکہ کہ حجاب بن یوسف حملہ کرو بیت اللہ روان شنو پا کہ زائش دا قربانی دے ابراہیم علیہ السلام طریقہ دا